د اختر سحر یخني ډوبه وریځ. خو د ټولو نه اول که تاسو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ. د چینل سبسکرایب کولو نه وروسته راځئ نن د استرالیا کې د جرګې نوم یو تنظیم دی د هغې سره د اختر خوشحالي نمانځو. کلیوالو مونږ د اختر سختي مونځ وکړو د خیره سره. اوس مونږ ځو د چی پروګرام دی او هلته به ورشو. دا ارشد خان دی به زما سره نن په ویلاګ کې کومک کوي. ارشده چې د وړوکوالي کې د سره دا چل شوی د اختر په ورځ راپاڅېدلی یو وریځ یا د باران چانس وړوکوالي کې به زموږ سره غم و چې موږ له به دا جنان 100 روپۍ راکوي. زه به دا غم نه چې وریځ ده که باران دی. والله زه خو به ډېر سخت بور. په استرالیا کې یو قانون دا هم دی چې زیاتره کارونه به پخپله کوي ځکه دا ملګري لګیا دي او حال پخپله برابرئ. دا ګلدا دی. ما په جنګ کې د اسونو سربولو پوره کوشش وکړو خو اتڼ دومره اسان کار نه دی چې ایزده شي. زما به اول پوره کوشش وي چې په خپله اتڼ ایزده کړم او بیا د دې یوټیوب د لارې تاسو ته وښیم. څه شېبې وروسته مې یو بل استاز راټینګ کو خو ناکامه شو او داسې ګډ وډ قدمونه اخلم کوم چې تاسو ته ښکاري. خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قاری محمد الیاس صاحب د تلاوت کلام پاک نه د پروګرام آغاز وکړو. دې خبرې ته اوس هم حیران یم چې په تلاوت په ټایم کې د په دې تشو دومره زور ولې ورکو. اول د پاکستان او بیا د استرالیا قومي ترانې وویلی شوې چې ټول ورته احتراما ولاړو. د ټنګ ټکور د پروګرام باقاعده آغاز شو چې هر یو کس ولا دړه د کومې نه داد ورکوو. تاسو یې لیدی شئ. نور انتظار د باندې نه کومه راځئ چې د اتڼ نه خوندونه واخلو. د کومو ملګرو چې اتڼ نه و زده ورته په خوا ولاړو او چکچکې یې وهلې یعنې لاس یې وپړقول.
داسې دی زما علي شیر تاسو څه د دې خوندور اتڼ نه وروسته د ډوډۍ ټیم شو. بس عمرانه دغه ګاډۍ راوښغوه په خیر پیر صاحب اختر دې مبارک شه دغه ځان نن صحیح باید خانه ورېځې خوږې دي ترخې دي لږې. او دا د دې تنظیم خدای خدمتګاران دي چې د ټولو ته د ډوډۍ ورکولو نه پس پخپله لګیا دي. دا خدمت خلق فاونډیشن والا دي. یاره ګوره ما تصویر کې دومره سپاټ نه ښکاري دی باید دې جامو کې ابا برنټ شو. د ډوډۍ د ازمولو اسانه طریقه هم دا وه چې ما به په خپله هم حصه واخیسته. د اختر پروګرام ختم شو، شپه شوه، تیاره شوه او خلک چې دي مصروفه دي. داسې چل کوئ صفایي روانه ده کنه کې به د اختر د پروګرام نه اخر کې هغه بیک اف د سین سی وای د سین نش د بیهایند د سین نه پښتو وای نه انګلیش سی وای نه هر څه نه هیر دي پښتو ورې جبه وخت من دلته قانون داسې دی که نه که ته پټرول پمپ کې ورکوشې تیل به هم پخپله اچې داسې حال به درله درکړي هغه به هم په اخره کې پخپله صفا کې. نو دې سره د سړي خاطه سړی ډاکټره په هوټل کې چې خوراک وکړي لوښي مو خپل جوړ دی دقه نو زمونږ او په دې خلکو کې دغه فرق دی. سیلف سروس دی نه کوي خلک سیلف سروس شته. ته پښتون هوټل نه مې یادوه پاکستان کوشن مې یادوه ته عام انګریزان هوټل ته راشه مکډونل دغه او ډاکټره د پښتانه چې دلته راشي एकदम مولی بدل شي لکه بیا بهر اصل کې سیستم بدل دی سیستم چینج دی نو د سیستم سره خلک چلیږي. پاکستان کو دا سیستم جوړ کا جو هلته مخالف خبره زه نه راغلم او تلم سټیشن ته ټرین ته منډې مې وره او ما د پولیس ته مخې لاړې توکړې او ما پسې راغله ما ته یې توکړې ما چې منډې مې ولرګه سان مې وره شو ما ته یې نه اوس خیر دی او نیکسټ ټایم چې دنس به دربار ته ورغلم ته لکه نه ښکارېږي. مطلب د نهر دا دی چې لکه دلته لاړې هم نشي توکړی. یو ډیر زیات هارد ورکینګ بلاک دی دا ګوره د مهنت ته صفای نفس ایمان ہے صفای نفس ایمان دی. د صفایي نه وروسته موږ یو څو ملګري سینما ته د فلم کتلو دپاره لاړو. حال یې درکوم. داسې کار دی که نه چې زمونږ د اختر ورځ چې دا هغه تقریبا ختمېدو واله ده. اوس ته ماښامې څه چې د ماسخوتن 8 بجې دي نو اوس پسې وړو څه پروګرام راښکړی دی چې د انډیا مووي پسې ګورو. بھارت ماتا کی جय. د سلمان خان بھارت مووي لګېدلې ده او اوس هغه نور راغلي دي. دا که تاسو وینئ دلته میاو باب هغه څیزونه خرڅېږي خلک یې خوري. کنټینیو نو دغه لګېدلې ده د سلمان خان بھارت مووي لګېدلې ده او سید الله د خدای خوشحاله کې ټکټونه راغستې دي وایي راځئ. یو خو موږ په خپلو کالو کې جامو کې یو خلک بده خبره ده بده خبره نه ده خلکو د الیکشن ناشنا ښکاري. هر څوک داسې پاټ ګوري چې تاسو کرا روان دي دې ته وګوره ښه دي که मैं ये मानता हूं कि दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही कहानियां हैं.
आपको लगता होगा कि एक मिडिल क्लास बूढ़े की जिंदगी कितनी बोरिंग रही होगी। अब क्या बताएं, जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में है, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही। خاص سلامونه پایز او نهار استاسو د فلم په باره کې سری وي د بارات مووي بھارت د سلمان خان مووی دا نن زموږ د اختر ورځ ده موږ هر پیل راځو د اختر په ورځ پریټي مچ د سیم هغه بجرنګي بایجان والا قصه ده لږې ورته مالګه مثاله نوره زیاته کړې ده او زه ویلی شم زه وله په لسو کې به 3 نمبرې ورکړم ته ډېر کم شو یاره 15 به ورکړم زه ته څه یې یاره زما په نس سیم قصه ده لکه ما په خیال والدې ګوړګ جانې وه د لږې مور او نه لور او خور او پلار نو څه خاص پیغام پکې نه ورکړی خو یو خبره ده سبق واخلي لکه یو خبره ده پنجابیان دي همیشه هغه څیز کوي چې یو بل لره ور یو پنجاب رانږدې کړي ټوله من خبره چې سنیل ګراور کوم ګولاټ چې دی هغه کې اکټینګ ښه کړی ها په کپیل شرما شو کې چې کوم راځي هغه ګولاټي ډاکټر داغه اکټینګ خو داغه اکټینګ ونه فنی اټلیست ولکه څه فن زه ډېره مننه سټوري پکې دومره ډېره غټه نشته خو مزدار و زه ولې را 6 ریټینګ ورکوم نهار د فیضان ارشد خان د ایموشنل خبر وکړه نو ماته په ټول ځای ایموشن زه ښکاره شو هغه چې هغه کسان لړ شي دوبۍ ته مزدوري چې کوي د خپلو کور زموږ د پښتنو لپاره پکې ماته لکه ډېر زیات اغزی لکه د ښکاره شو لکه سمه سخت تیاری خوراک نه یو چونکې موږ خو دغه د مسافر یو نه موږ د یوټیوب چې د پښتنو په دې کې خلک پکې سیمینان دي په جاز کې ځي هغه زموږ سره ریلیټډ دی لکه هغه زموږ قصې چې کوي بیا دوبۍ ته لاړ شي هلته مزدوریانې کوي بله ډېره مزیداره قصه پکې دا شي چې هغه سلمان خان ته باندې په جنۍ مین شي هغه به میل شي نو هغه دواړه لکه ایون دا چې هغه لب هم نشي کولی وای آی هیو فیملی بیک ایٹ هوم ها دا اوس هغه نننۍ ورځ وه چې ختمه شوه او بمبا خان یوټیوب 11 بجې د شپې 11 بجې we are awake for like 24 hours this is our in Australia خا دا انګریز وای زما سلیریش ګنټیو شو چې زه یې خیم نه موده شه او زما خو کمی شي زه بیګاو د شم نهار هم کېدې شي لګ ډېر د شي ما به مسپخن پورنه بغاست دا پورنه دی وای چې ما ځان چارج کړی دی په دغه کې نو دا زموږ اختر وو ډونټ فورګیټ په انګلیش کې ته وای چې دا شی سبسکرایب کړئ ها دغه دا فیاض خان نوې یوټیوب چینل تاسو ته خپل هر وی خپل ویډیوګانې راځي نو میک شور ټو فالو فیاض خان on YouTube چینل سبسکرایب کړئ مړه اسانه خبره سبسکرایب کړئ ګنګړې وشړنګوي دا الله په